سلامونه نه کې هله په دې هله چې ټول روغ او جوړ شيږي د پاکستان یو مذهبي مشر مفتي عبدالقوي ویلي دی چې په اسلام کې سلفي عکس اخیستنه جایز ده او هغه په خپل تر اوسه پورې ل 80,000 څخه زیاتې سلفيان اخیستې دي. ویډیو در سره حتمن تر اخره پورې وګورئ. زموږ یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي هم دا اوس سبسکرایب او ورسره د ګونګړي نشان وهي. د پاکستان رسنوي د راپورونو په وینا د پاکستان مذهبي عالم او د پاکستان تحریکي انصاف ګوند د دینی برخې مشر مفتي عبدالقوي چې تازه د قندیل بلوچ په قتل کې بری اعلان شو اوس یې ویلي دي چې سلفيان اخیستل په اسلام کې جایز دي. مفتي عبدالقوي هغه وخت د خلکو په خلو شو کله چې د ټولنیزو رسنوي یو پاکستاني مشهوري پنجابي سیري قندیل بلوچ سره سلفي انځورونه خپاره شول. قندیل بلوچ د خپل بېباکه او بربندو انځورونو او ویډیوګانو لامل په ټولنیزو رسنوي یعنی فیسبوک کې مشهور شوی و. پروژه کې د مفتي عبدالقوي سره لیدلی وو. له هغه وروسته د دواړو ترمنځ په یو بل باندې سخت ورونه هم ولګېدل چې څو وخت وروسته بیا قندیل بلوچ په خپل کور کې مړه وموندل شو. هغه خپل ورور وژلی و. خو د قتل په جرم کې د مفتي عبدالقوي او د هغې د ورور په ګډون 15 تنه ونیول شو. تازه تیرو ورځو کې د پاکستان یوې محکمې د قندیل بلوچ د هغې د قتل په تور په عمري بند محکوم کړ او همدا راز مفتي عبدالقوي یې پرېښود. مفتي عبدالقوي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي دي چې زه مخکې هم په پاکستان تحریک انصاف ګوند کې وم، اوس هم یم او بیا به هم یم. نوموړي همدا راز په ډیرو داسې برخو کې څرګندونې کړې دي چې خلکو پرې سختې نیوکې کړې دي. همدا راز نوموړی له جینکو سره هم ډېرې سلفیانې اخلي چې په پاکستان کې ورته د جینکو سره د سلفي اخیستو مفتي ویل کیږي. تازه مفتي عبدالقوي په خپلو څرګندونو کې ویلي دي چې سلفي په اسلام کې جایز ده ځکه چې د سلفي معنا انځور اخیستل دي، نو انځور اخیستل جایز دي، نو همداسې سلفي اخیستل هم جایز دي. هغه همدا راز ویلي دي چې په بیلابیلو ځایونو کې له جینکو او هلکانو سره 80,000 نه زیات سلفیانې اخیستې دي. نوموړي همدا راز ویلي دي چې هلکان او جینکۍ کولی شي چې له ما سره سلفیانې واخلي، زه پرې خوشحالیږم. ویډیو در سره حتما لایک او له نورو دوستانو سره مو هم شیر کړئ. خپل نظرونه مو حتما راته لاندې کمنټ کې پرېږدئ چې تاسو د مفتي عبدالقوي دغه فتوا څنګه ارزوئ.